زاړه ټیمان زړې اوسپنې چپلې بوټان خاص کړئ راوړئ اوچې ډوډۍ راوړئ ماما ما زړونه اخلي بچې زړونه که قیمتي وي نو ماتېدل به ولې ماما دا ته څه وې زویا ته په دې خبرو نه پوهېږې ته لا ماشوم یې پرېمې ده چې ځمه ماما چېرته ځي زویا کباړ به چېرته راغونډوم مزدورۍ هله ځم که نه په یو شرط دې پرېږدم چې د خپل زړه حالات ووي ځوانه پرېږده دا خبرې د دې خبرو نه هېڅ نه جوړېږي ماما ستا زړه راته سروغ نه ښکاري ها زویا په دې دنیا کې زړه د چا روغ دی چې زما به روغ وي دا به راته وې زړه د له چا چوري چوره کړی دی زویا پرېمې ده دا ټوکړې ټوکړې زړه که تس نس شو بیا به په راټولولو ستړی شي ماما کیسه به راته کې هده زویا چې ته زما د دې زړګي زخمونه لټول غواړې بیا واوره زه او زما مور باندې پالش کړ دا ولې بابو بوټان مې لږ پالش کړل چې یاد وساتې چمبیان ماما ما لږ صبر وکړه بچې ها بچې دې که زه له څو ګڼډمه خیر دې کړه ماما زما نور سپلی نشته دا رالو ګڼډم بچې دا واله او بیا به سبا مور راته خیرې کوي واله بچې نه ګڼډم ځه دا ستا قرضه ټیک دی خورې دا ستا طبیعت راته ښه نه ښکاري وروره د غریبانو طبیعت نه وي بس یا روغ او یا رنځور او خورې قسم لالا دې الله وبخي ډېر ښه انسان و او وروره هر چا را سره ډېرې ښېګړې کړې دي خو بس هغه الله په داسې رنځ اخته کړو چې هېڅ علاج یې نه و خدا د الله تعالی لاک لاک شکر دی چې نن د هغه ټولې قرضې ختمې شوې اوس په هغه د چا یوه روپۍ هم قرض نه ده او خورې ستا او زما حساب هم ختم شو خدای دې ښه کا امین اوس به درنه زه لاړ شمه وروره یو پیالې چای خو وڅښه خدای دې وبخه خورې په مخه دې ښه شه خدای دې وبخه یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې دا بوج هم د سر نه کوز شو مورې مورې ولې بچې چمیار نه اوسه مورې چمیا راته وی چې دې کې څه کوم ځای وګڼډم ته راځه زه د سره په خپله ځم راځه واه دا خو نوي نوسې چپل دي دا خو څومره غشته دي مورې تا د ما سپلی کتلې دي نه بس بیا چېرته دې ویستې دي ما د کمرې مخې ته ویشتې و اوس نشته ښه زه به چې اوس ته دې سپلو کې لاړ شه زه به درې سپلی وګورم ښه عجیبه ونته خبره ده د ما سپلی لاړې چېرته ایس بیا په تا باندې ناوخته کېږي که نه د ټیوشن د خپل بوکس واخله او ځه زه درنه ګورم ښه شاباش دا ریما به چېرته ایښي نو ریما دې خوا راشه دا د ما سپلی خو
راشه دا سپلې خو زما دي تا اوس غلا ته هم لاس واچولو نه ما دا سپلې نه پړې کړې ته غلې غل ته راشه ما سره نه زه غل نه یم ما دا سپلې نه پړې کړې سارقه بچې ولې څه شل دی بابا وګوره که نه ده زمونږ کور نه زما سپلې پټې کړې دي داسې وې اوس د غلاګانې شروع کړه غله مه وروره به چې بله سپېړه ورنه کې اخر زما بچي کړی څه دي دا دې د خپل بنیازبین زوی نه تپوس وکړه چې څه یې کړي دي مورې ما دا سپلې نه پټې کړې دا سپلې زما بچي نه دي پټې کړي ټیک ده وروره مونږ غریبانان یو خو غلاګانې نه کوو دا چپل ستا لور مونږ کره په خپله راوړې وې ریما زما لور ریما مه ژاړه بچې مه ژاړه مه ژاړه که نه بچې دا سختې ورځې به م الله تېرې کړي نه مورې بس ما نه نوې سپلې واخله ښه بچې واخلم درله خو ته اوس دا خو پخپو که که نه مورې دا خو شلیدلې دي که نه ښه زه به در سره په خپله چمیار له لاړه شم وربېکو هغه به دله وګنډي مورې دا ګوره که نه دا خو شلیدلې دي که نه خیر دی بچې زه به دله واخلم ښه او وایي رښتیا د هاشم کاکا کره به دې ځو رښتیا وایې مورې او بچې ځو به که خیري ښه ته کښېنه زه تا له ډوډۍ راوړم ښه مورې وګوره که نه نن ماته په سکول کې نام میلو شوی دی واو شاباش زما لور خو ډېره قابله ده زه به خپله لور نه ډاکټره جوړوم مورې مونږ به قربانۍ دپاره څه اخلو بچې څه نه څه خو به اخلو که نه بابا دې م راغو د مور او لور میټینګونه شروع کړي دي بابا وګوره که نن ماته په سکول کې انعام میلو شوی دی او شاباش زما بچی تکړه خو ده که نه انعام به څنګه نالي ډېره تکړه ده خو د هغې فرمایش دی چې د اختر قربانۍ لپاره بس څه اخلو د اختر د قربانۍ غم مې درته کړی دی دا وګوره ما تا ته څه راوړي دي دا وګوره واه څومره ښایسته بوټان دي وروره دا چپل را لږ مرمت که دې کې خو څو ګڼم زاړه چې مرمت نشي او مرور په خوله نشي نو ژوند خو ګران شي که نه خورې هسې بېسه چې مرور شي نو د کوره د ویستو شي او سپلی چې زړه شي نو د بهر د غورځولو شي ته د مړې خېټه خبرې کوې خورې زما دا مطلب نو دا سپلی به زه داسې وګڼډم چې ګل به یاد ساتي خوشحاله اوسې وروره زه واپسې دې راولېږم السلام علیکم وعلیکم وعلیکم یا لکه هغه خراواله چې وګورم څنګه غوښه راوړې ده دا یې څه راوړي دي دا خو تش هډوکي او ششړې دي ها زه باید خبر شوم چې د کشر خان نه چا سپلی پټې کړي دي ها خو ته ماته دا ووایه چې دا تا څنګه غوښه راوړې ده دا غوښه به داسې وي تش هډوکي او ششړې دې راوړي دي پیسې ورکوو پیسې هسې ته نه راوړو ماړه سپیتیا خو سپیتیا چې که نه تا څه غورغورتې لګی خانجي توري قصاب راته ویل چې سپیتیا اچوې چمړي وي او کاډوکې ته یې راوله ماته قصابه ورشه را به ولم خانجي را به ولم هغه څوک راولي هغه ټیم یې چاړه لاس کېږي
په دغه چاړه به تې غوږونه پرې کوم پوه شوې ورشه ورایوله هغه نه به غوږ پرې نه کړي مونږ به پرې خراب کړي یا لکه دا سردارې څه غور کوي لګیا دی خان جي دا هم تاسو په سر خېجولی دی خلشه کرونا وایرس نن سبا د سپیشلی زموږ ملک کې یو ډېر لوی ایشو جوړ شوی دی دې کې صرف احتیاط پکار دی احتیاط څه دی چې خپل لاسونه ووینځئ صابون سره او تقریبا یو 60 سکند پورې لاسونه ومږئ تاکہ ستاسو لاسونه صفا وي بالکل پراپر لاسونه تاسو پکار دی چې پراپر لاسونه تاسو خپل صفا وکړئ او خپل کم کسان دي چاته دا زکام دی یا ټوخیږي هغه لږ ډسټنس کې دی یا بل چا نه ډسټنس کې وي او چاته دا شیزونه راشي هغې له پکار دی چې امیډیټ هغې کم میډیکل سینټر دی یا کم هیلث سینټرز دي چې ټلیفون لارننګ تاسو ته پته دي هلته تاسو لاړ شئ او خپل چیک اپ وکړئ انشاءالله تعالی موږ به دې کې ډیفینیټ کامیاب کیږو موږ نه پاکستان زه ګورم ته کښېنه زه ورځم راځي السلام علیکم وعلیکم السلام راځه بچې کاکا جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شئ ښه دې شي څنګه یې ورندارې ښه یې شکر الحمدلله کښېنئ आंटी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ما انتظار کې د خپلې بچۍ نه ورندار ډېره موده پس راغی وروره وختونه سخت شو ګزران ګران شو ورندار هرې سختې ورځې پس راحت راځي وروره بعضې سختې داسې وي چې د هغې هغه تریخوالی تر عمره عمره بنده ته یادي د تاسو څه فلسفې شروع کړي فرحې ما له راشي بچې دا واخله आंटी زه نه اخلم واخله بچې ستا خو په ما ډېر حق دی زه خو وایم چې خپل انګور په سرو سپینو کې ونغاړم خو روکه دې غریبي شي او روکه دې نامشي نو واله بچې ګوره خورې کم از کم د ماشومانو په مخ کې داسې خبرې مه کوه زما د لور په ذهن کې دا خبرې مه اچوه هاشم خانه ورندار زما لور خو لا تعلیم کوي نو په دې کې خو داسې څه خبره نشته زما زوی خو هم سبق وایي ورندار د پرون خبرې پرېږده نن خبره کوه ګوره خورې زه په خپل لور باندې تعلیم کول غواړم سبا به هغه چېرته وکیله یا ډاکټره جوړه شي بیا به خپلې فیصلې پخپله کوي ګلخانه بچې راځه بچې پریوتي دیوالونه ملا چا راټینګ کړي دي او بیا زموږ مثال خو لکه د پریوتي نور دی زه چې ځو بچې
چې طارق ته سپلای ریما وړي دي نه هاشمي څه دروغ وي ریما هاشمي ته وګوره او د هغې دې خبرو ته وګوره تا د ریما نه تپوس کړی دی او چې او ما دې تپوس کړی دی هم چې اوس راشي نو تاسو هم دې تپوس وکړئ ریما څه شوه بهر ته تللی لږه لوبه ده اوس به راشي چې راشي زه دې خپل تپوس کوم راځه بچې راځه السلام علیکم وعلیکم السلام بچې بچې دا راته ووایه چې طارق ته سپلای تا وړي دي تا ته ویم که نه نه بابا نه ما سپلې نه دي وړې ښه ښه ټیک شه بچې کښېنه بچې دې خوا کښېنه ما سره توبه خدای توبه دومره دروغ وای کنه مورې څه چلو شو بچې مورې د خان نوکره په سپي را پرېښو زه یې وخوړم وګوره دې خپې ته مې وای بچې دې خدای ځواني مرګ روان که مورې کپړې مې راله وسلولې ته راځه چې ورشو ورپسې ده کنه زه تپوس کړم سوریې ته رخیانو څنګه په غوسه کې لاړه او ډېره خفه لاړه ستا ټولې فیصلې غلطې دي مړې ما کومه برخه د لاسه راونیوه سوریې ته مې حواله کړه نه که تا هغه وخت لږ صبر کړی وې نو هغه وخت په ما باندې د قاسم لالا ډېر احسانونه وو ته احسان مطلب خو دا نه شو چې احسانمندو باندې به ته خپلې فیصلې منې بس بس نور مازدر راله مه خرابوه دې زما لور د هغه کور وساتي بابا دا څنګه سوال دی دا लिखी दी गोरा बच्चा एक मुसाफिर बस का 1000 किलोमीटर का किराया 200 रुपए है तो 350 किलोमीटर का किराया कितना होगा दादा सवाल है हाँ जी नुख में कुंड बिजली रखा मंडा वाकड़ा ढेर खकार देव को स्पीड ورپسې که دا یادي بیا به داسې نه کوي دا د کونډې زوی راته رس په رس خطرناک کېږي کله خلکو نه سپلای پټوي او کله سپي په کاڼ ولي ته غم مه کوه بالیا په خوږو به یې پوه کړم په خوږو واه خان واه ستا دې نوکرانو څومره زیاتې وکړو ته وله شاباسې ورکړې ډېر ښه خان ډېر ښه د مشینه دی ستا زوی زما سپی په کاڼو ویشتو نو ما به څه کول ما به ورته مینت کولو چې نه بچی نه زما سپی په کاڼو موله نو ته دې دا خپل سپی تړې ولې نه چې زوی دې د سپي نه یریږي بیا دې په دې لاره نه ځي راځه زوی چې ځو چېرته چې د خان سپی د غریب نه زیات معتبري هلته به زموږ خبره څوک واوري راځه چې ځو بچی مورې څه چلو شو مورې خو کومې شوې کټه راشي مورې ډاکټر ته راولم څه نه بچی دومره بیماره نه یم د ډاکټر ضرورت نشته مورې ستا خو دومره زیاته تبه ده
बच्चे یو نصیحت مې یاد لره خپل تعلیم مکمل کړه چې د هاشم خان کاکا لور مې د کاله کړې Muri, tata Muri, pasa. Muri, tata ya kana Muri, Muri, teman Urzuki, pasa kana Muri. Muri, tata lema Muri, Muri, tata lema kana, pasa kana, Muri. ماته وګوره زما هم څوک نشته راځه دواړه به یو ځای شو کار وکړو داسې کباړ به ټولې او خپل وخت به تېره کباړ او کباړ अरे चप्पले रोड़ा बचे बचे आखो प्लास्टिक दे दाल बता फेसे कई और चिता रोड़ो नो वाला नो दावाले भी ऐसे तना खपा की कोई समझ नहीं دا کرونا وایرس بیماری راغلی ده نو موږ ته پکار دی چې موږ ټول خلک چې څومره یو چې هغه لږ احتیاطي تدابیرونه خپل کړو موږ ځکه چې دې کې زموږ فایده ده دا دی چې کم از کم د ورځې موږ 2-3 ځل خپل لاس وینځو مخ وینځو بیا دا اوچو په ټیشو سره او به ضرورت چې کم دینو د کورونا مروزي رش نه ځان ساتي بچ کېدو د پاره کچره څوک ټوخیږي یا زکام وي یا انترشه کوي نو تاسو نو 3 فوټه لري اوسئ او تقریبا 60 سکندو پورې لاسونه وینځي ان شاء الله د دې مقابله وکړو په یو ځای به کو او په اتفاق به کو ان شاء الله دغه وبا الله تعالی ډېر زر رفع دفکی خو تاسو دعا ضروري ده صرف الله ته وایي چې خدای دا وبا مونږ لری کا امين امين مقابله وکړو ځکه چې مونږ نه پاکستان دی مونږ د پاکستان یو نن خو د پرخې نتیجه هم ده که نه هو رښتیا الله دې وکړي چې زموږ لور پاس شي لیونۍ زموږ لور ډېره قابله ده ماشاءالله ضرور به پاس کېږي واقعي چې زموږ لور ډېره قابله ده موري بابا یو ګډ نیوز دی او ګډ نیوز دا دی چې زه پاس شوم زما لور ډاکټره شوه مبارک شه ستړیا ستا مبارک شه تا ته مې نه ویل چې زموږ لور ډېره قابله ده پاس کېږي به د خیره سره مبارک دې شه ډېرې ومه واقعي چې زما لور ډاکټره شوه
जरदरी उस्ताद खत चारे उस्ताद जी څنګه چل دی خیر دی مې جوړو ټیرونه مې دله پیدا کو خو ګورې ریټ به راته ښه لګې ها زردالي استاد دا ډزې داسې دي ته نه خبر زه خو نه یم خبر ولې څه چل شوی دی د هاشم خان لور ډاکټره شوه د هاشم خان لور ډاکټره شوه او پرخه ډاکټره شوه ته دا وتله زردالي استاد زه راځم السلام علیکم زردالي استاد بخیر راغی هی وای کنه لکه هغه زمون یار ګل نور راغلی خو دا سامان پروت دی وی راځم چیرته لاړو اخر دای راټونه وی ها ورې د ښه تعلیم دپاره لندن ته لاړه شه بابا زه هارت سپیشلیسټ جوړېدل غواړم بالکل بچې همداسې وکړه کاکا جی السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا جی مبارک مو شه خیر مبارک شه چاچی ستاسو مبارک شه نه سړی شي پرخي مبارک دې شه د کاکا لورې چې لږه مخکې ډاکټره شوې وې نو زما مور به ولې مړه کېده همدا وخت شکر دې زوی چې ستا تعلیم پوره شو مورې تعلیم پوره کیږي نه او نه تعلیم ختمیږي په دې ټول کلي کې صرف او صرف زما یو ډاکټر دی او دا به منئ چې په دې ټول کلي کې صرف او صرف زما زوی ډاکټر دی زما زوی منم بابا خو د هاشم خان لور هم ډاکټره شوه کوم هاشم خان ګل کباړي د تر لور پرخه یادوي هغه هاشمې بابا د هاشم خان لور د ورکوټوالي نه ما سر په ضد وه او زما د هغې نمبرې به اکثر برابر راتلي بیا خو د هاشم خان د لور تپوس پکار دی ګوله زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې ماته ستا غوندې د ژوند ملګری ملاوي او پرخې زه هم ډېر زیات خوشحاله یم او نه پوهېږم چې د خپلې خوشحالۍ اظهار څنګه وکړم او په کومه ژبه یې وکړم خو ما سره یې واده وکړه چې ته به ټول عمر زما هم داسې خیال ساتې وکه مکلې زه خو په تا باندې د ګل ګزارم نشم برداشت کولی اوې زه به د دې ژوند په دې لویه لاره تا چرم یوازې نه پرېږدم ته رښتیا وې ته ما سره واده وکړه بلکل زما تا سره واده ده اکبره ته ګوله یار د دې خیالونو دنیا نه بار وځه او راځه چې ځو خپل کباړ راغونډ کړو او اکبره د خیالونو دنیا وه د خوبونو وعدې وي او دې ویښې دنیا راله تس نس کړي ته ټیک وې ځکه د هغې په نظر کې مې زه کباړي راځه یار چې خپل کباړ راغونډ کړو ټیمان د پلاستیک چپلې بوټان خاص کای دا
الله خیر کو د کاکا لوري ته غمونه مه کوه. اوفو چې ګاډي والي وي نو د خلکو به څه ویل بیا؟ دا د ترلې او تربور خپل منځ کې مسله ده. دې کې د خلکو څه کار دی د کاکا لوري؟ خبردار بیا راته کاکا لورونه وي ته خلک به څه وي چې دا کباړي د دې د تره زوی دی. ځه خپل کار کوه. ښه ټیک ده. شوکت وروره ستا خبره په ګل بدله خو موږ له به لږ وخت راکې. وخت څه دپاره غواړې؟ رورا څه مات ګوټ سامان خو ورته پکار دی که نه؟ ای خورې سامان ته هېڅ ضرورت نشته. شکر دی ممکن هر څه ډېر تېر دي. هاشم خان وروره یو بله خبره درته کوم. واده به زه دلته نه کوم. په ښار کې مې یو شاړه بنګله پرته ده ډولی به هلته وړم. برخه اوس زما نه ستاسو ملور ده ستاسو خوښه چې د پرخې ډولۍ تاسو چېرته وړئ؟ السلام علیکم کاکا جی. وعلیکم السلام بچې. وعلیکم السلام. څنګه فرقې ښه؟ یو خو زما نالک زوی طارق هر وخت یې د پرخې صفتونه کوي وایي چې ډېره قابله جنۍ ده. بابي ته لږ شفارس وکړه که نه چې دا کار ضرور شي. زه څه ویلی شم؟ بس زموږ دا خوښه ده چې را روان اتوار لا نیټه کېږدو. څنګه چې ستاسو خوښه یې هماغه شان وکړئ. خیر اوس به ګورو بچې اوسه. دا ښه کار دی. هغې ته وایه چې دا به موږ ته بلکل په ټایم باندې راکړي. ټیک شو زه واده. ګله او ګله دې خوا راشه. درغم کاکا جي. کاکا مې دونسه. السلام علیکم کاکا جي. دا څه د ماشومانو کارونه دې شروع کړي دي؟ کاکا جي دا زما نه دی ملګري دی. ښه پرېږده داسې کار دی چې را روان اتوار ته د پرخې واده دی. ته به راشي چې دیګ ماران کار کوي یو هغوی له پیسې ورکوم نو تاله به هم در کوم که نه کمبخته. کاکا جي پرخه خو تاسو داغي او پرخه کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. هغه یو MBBS ډاکټره ده او ته یو کباړي. زه ته اوس لاړ شه بیا په ټایم راځه چې کار وکړي. شابه ځه. د کرونا وایرس نه بچ کېده زموږ لاس کې دي او صرف په احتیاطي تدبیرونو خپلولو سره نه یوازې موږ محفوظ کیدی شو بلکې نور هم بچ کولی شو. خپل لاسونه په صابون کم نه کم 20 سکنډه پورې بیا ووینځئ. د ټوخی یا انترشي په وخت خوله پوزه هر ځل په نوي ټیشو پیپر یا په سنګله پټه ساتئ. خپلو سترګو پوزې او خوله له بالکل لاس مه ورړئ. خلکو سره لاس مه ملاوئ. ما چاته تر غاړه کیږئ. د چا چې زکام وي یا ټوخیږي دوی نه کم از کم 3 فوټه لرې اوسئ. د رش ځایونو ته مه ځئ. بې د څه ضرورت نه د کوره بهر مه وځئ. که چرې تاسو ټوخی نزله یا ساه اخیستو کې تکلیف محسوسیږي نو سمدستي طبي معاینه وکړئ. راځئ چې موږ ټول په احتیاطي تدبیرونو عمل وکړو او د دې سخت وخت مقابلې لپاره خپل کردار ادا کړو ولې چې موږ یو پاکستان.
د پرخې واده دی که نه مور کاکاجي نو مورې زه زما خبرې ته غوږ نه ایښو څه وایې مورې کاکاجي مې وایي چې کاکاجي مې وایي چې پرخه ډاکټره ده او ته یو کباړی مورې صاحب تاله یو تپوس کوم ته زه چا کباړي کوم مورې ماله جواب راکړه زه چا کباړي کوم دې خلکو ما سره ډېر ظلمونه وکړه مورې زما نوره دلته ګزاره ګرانه مورې ته مه خفه کېږه خو زه تاره بیا نشم راتلی دا ستا حسبي سره اخري ملاقات دی نورې زما خو د الله نه پس ستا سره وه او ته د خاورو څادر واخیستو دې ظالمې دنیا ته پرېښودم د خلکو دا سترې خبرې ما لیونې کوي مورې زه بیا نشم راتلی الله دې جنتونه نصیب کړه مورې الله دې جنتونه نصیب الله دې جنتونه نصیب کړه مورې د هغې نوم څه و پرخه زه د خپل میل په ښایست کوم 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 ما خو محبت سره یاري وکړه ما خو محبت سره یاري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه
ځان سره زړه تیرا کوزه کا د ځان سره زړه تیرا کوزه کا د ځان سره زړه تیرا کوزه کا د ځان سره बारी उकड़ा कुसुमरन वीरी बारी उकड़ा असमी द जुन तरा ख्वारी उकड़ा असमी द जुन